السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو زه یم سید الله سلیم زه بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نن ویډیو کې تاسو ته ښیم چې موږ څنګه کولی شو چې د خپل موبایل په خپل موبایل کې د DSLR کېمرې په شان د انځور جوړ کړو یا هم د کینون کېمرې په شان د انځور جوړ کړو. که څه هم چېرته تاسو په خپل موبایل په کېمره باندې انځور اخیستی وي نو هغه انځور صفا نه وي تت وي نو تاسو څنګه هغه فول HD صفا جوړولی شئ د DSLR کېمرې په شان د همدارنګه هغه ته بیکګراونډ څنګه بلور بیکګراونډ ورکولی شئ. کله چې تاسو ملګري یا بل څوک عکس ویني هغوی به ضرور وایي چې دا عکس ده په کېمره اخیستی دی. تاسو ته ډېره اسانه او ډېره خوندوره طریقه درښیم. ویډیو ته پای وګورئ ویډیو سکیپ کوئ مه راځئ چې ویډیو شروع کړو. ملګرو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې که تر اوسه به تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او که څوک ویډیو په پیج باندې ګوري نو هیله ده زموږ پیج هم در سره لایک او فالو کړئ. نو ملګرو د دې لپاره به تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ سناپ سیډ اپلیکیشن. دغه اپلیکیشن لینک په ډسکرپشن کې شته دغه ځای څخه تاسو په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړ دا به راخلاص کړئ. نو کله چې دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې راخلاص کړئ اول تاسو دغه ډول انټرفیس راځي دلته تاسو آوټپوټ اپشن باندې کلیک وکړئ او د خپل موبایل ګالري څخه به یو انځور ورته راواخلئ. زه یو انځور ورته راواخلم مثال په ډول ما دغه عکس انتخاب کړ. نو تاسو ته ښکاري چې دغه عکس اوس دومره صفا نه دی او تاسو ته بیکګراونډ هم ښکاري چې بلور بیکګراونډ نه دی. نو دلته موږ څنګه اوس دغه عکس صفا لوکس جوړولی شو. تاسو دلته یو اپشن راځي د قلم په شان د اپشن په دغه اپشن به تاسو کلیک وکړئ او لومړی غواړم د عکس لږ صفا کړم. دلته تاسو لاندې یوازې فور ټریټ اپشن په نوم دغه اپشن باندې به کلیک وکړئ او دلته تاسو ورته د خپلې خوښې عکس په دې کې چې کوم ځای کې تاسو دغه انځور صفا راځي هغه اپشن تاسو ورته انتخاب کړئ. زه مثال په ډول دا انتخابوم او په سکرین باندې تاسو یو څو سکنډه ګوته ونیسئ دلته تاسو دغه اپشن درکوي. تاسو اوس دغه رڼا د سپینوالی د عکس زیاتولی کمولی شئ. ګورئ دې خوا ته نو دغه تاسو په دې ډول سره عکس ایډیټ کولی شئ او لاندې بیا د سترګو رنګ راځي هغه هم پرې جوړولی شئ. کله مو چې دغه په دې ډول سره برابر کړ نو اوس تاسو دغه عکس دلته سیو کړئ. کله مو چې سیو کړ اوس دغه عکس نور صفا شو خو خوشه بیکګراونډ لږ څه تت تور راغی نو پورته ویو ایډیټ اپشن راځي په دغه به کلیک وکړئ. نو دلته مشکل وکړل تاسو ته ویو ایډیټ اپشن راځي په دغه باندې به کلیک وکړئ او دلته تاسو بیا دلته راشئ او دلته بیا ایډیټ اپشن باندې کلیک وکړئ. غواړم دغه عکس لږ څه صفا جوړ کړم دلته په دغه اپشن به کلیک وکړئ. دې خوا کې چې کوم اپشن راځي انورټ اپشن او دلته به تاسو دغه عکس خواوشا لږ څه صفا کړئ کومه چې مخکې تته شوې ده. ګورئ صرف د خپل مخ په پرېږدئ نو عکس چې لږ تت شوی هغه به داسې صفا کړئ. کله مو چې دغه جوړ کړ ګورئ په دغه ډول سره او دې خوا کې چې کوم اپشن راځي د لاندې په دې کې تاسو بیا دا معلومولی شئ د ماسک اپشن چې کوم ځای مونږ ایډیټ کړی کوم پاتې دی کوم چې په سره رنګ کې پاتې وي مثال هغه بیا پاتې دی ایډیټ شوی. نو په دغه ډول سره تاسو دغه عکس یو څه ایډیټ کړئ. کله مو چې ایډیټ کړ کوم ځای کې غلطي شوي بیرته تاسو دغه هم ډیټ کولی شئ او په اوکې اپشن به کلیک وکړئ. اوس تاسو راشئ ملګرو بیرته باک بټن ووهئ او تاسو بیا په ټولز اپشن باندې کلیک وکړئ او دلته تاسو یو بل اپشن راځي سنسیټیو سلیکټیو په دغه اپشن به کلیک وکړئ. اوس که کوم ځای تیاره وي هغه به تاسو لږ پرې صفا کړئ. زه دا عکس مخکې زوم کومه کوم ځای چې تت وي هغه تاسو پرې تیزولی شئ. ګورئ په دغه شکل سره نو په دغه طریقه تاسو چې کوم تیاره ځای وي هغه پرې رڼا کولی شئ. غواړم دغه ځای لږ پرې تیز کړمه د رڼا نو په دغه طریقه تاسو دغه هم ورکولی شئ. ګورئ دغه عکس صفا جوړ شو اول په دې شکل سره اوس دومره شو. اوس کله تاسو په دې ټولز اپشن باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو راشئ لاندې یو اپشن راځي لینز بلور په دغه اپشن به تاسو کلیک وکړئ. د کوم بلور چې تاسو ته درکړ دغه به تاسو راواخلئ یوې خوا ته به کوئ. ګورئ یوې خوا ته کله مو چې یوې خوا ته کړ لاندې او اوس به تاسو داسې وکړئ چې دغه به بیخي کوچنی کوئ په دې شکل سره را به شئ دلته بلور سټرینث دلته به تاسو دغه بلور بیکګراونډ چې څومره تاسو غواړئ موږ د عکس لپاره مناسب تاسو په خپل ایډیټ کړئ. زه مثال په ډول دومره انتخابوم تقریبا خواوشا 10. کله مو چې دغه انتخاب کړ لاندې به دې خوا ته راشئ په د پلس اپشن به کلیک وکړئ دا به اوکې شي. ګورئ دوستان اوس تاسو ته پورته یو اپشن راځي د پورته اپشن به کلیک وکړئ ایډیټ سټیک دلته اوس تاسو به ویو ایډیټ اپشن باندې کلیک وکړئ او دلته تاسو لینز بلور په دغه اپشن به تاسو کلیک وکړئ بیا به ایډیټ اپشن باندې راشئ.
دلته ملګرو که چېرته تاسو غواړئ دلته تاسو یو اپشن راځي انورټ اپشن دی خواته په دغه چې کلیک وکړئ تاسو د هغه عکس مکمل ګورئ داسې راځي. اوس که چېرته تاسو غواړئ دې څخه اوس خپل بادر به پرېږدئ نور بیکګراونډ به ټول همداسې پرېږدئ خپل د مخ او خواوشا شیان به تاسو ترې صفا کړئ. دلته به تاسو د کومه ساحه چې ده په دې ډول سره به په خپلې ګوتې په واسطه د پنسل کوئ دا به پاکه کړئ په دې شکل سره ګورئ تاسو ته ښکاري دغسې. که چېرته تاسو نه مثال په ډول کومه تېروتنه وشي دغسې مثال په ډول دغه رقم تاسو دلته دغه لاندې کوم اپشن چې ښکاري دغه به پورته یوسئ دې خواته. اوس تاسو بیرته دا پې ایډیټ کولی شئ په دغه شکل سره غواړئ بیا بیرته صفر کوئ او په دې شکل سره تاسو د عکس ټول ایډیټ کړئ. زه مثال په ډول عکس ایډیټ کوم اخیره کې دې خواته یو اپشن دی په دغه اپشن چې کلیک وکړئ تاسو هغه ځایونه لیدلی شئ چې کوم تاسو ایډیټ کړي نه دي ګورئ لکه دغه ځای پاتې دی پورته ویښتانو کې دغه شان ځای پاتې دی لاندې چې تاسو راشئ دلته کوم ځای چې پاتې وي هغه تاسو پکې لیدلی شئ کوم چې په سره خط کې پاتې وي هغه تاسو نه مثال په ډول پاتې دی هغه مو ایډیټ کړی تاسو دغه شان د عکس ایډیټ کولی شئ. دا دی ملګرو عکس ایډیټ شو تاسو به دلته په اوکې اپشن کلیک وکړئ او اوس تاسو ته د عکس درښایم ملګرو اول په دې شکل سره اوس داسې ایډیټ شو تاسو ته ښکاري د پخوا څخه څومره تغییر کړی نو په دغه طریقه تاسو په خپل موبایل کې دا ډول ښایسته انځورونه جوړولی شئ.